بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې د نن او بهر قدرمنو هیوادوالو خویندو او ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تیر کال د جمهوریت د سقوط نه وروسته یو تعداد متعهدو با احساسو او پاکو افغانانو چې یو بل من اعتماد درلوده په هیواد کې د نن او بهر سره اړیکې ونیولې چې د افغانستان په دغه اساسه تاریخي مرحله کې چې افغانان په داخل د افغانستان کې او د هیواد نه بهر د سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، څه باید وکړو او چوپ باید پاتې نشو او خپل ملي مسؤلیت په دغه اساسه مرحله کې باید ادا کړو. نو د دې لپاره موږ د مختلفو سازمانونو، ګروپونو، اشخاصو په هیواد کې د نن او بهر تماسونه ونیول او بالاخره دې موخې ته ورسېدلو چې موږ د جمهوریت غوښتونکو په نوم باندې یو حرکت چې د لومړی غیر نظامی سیاسي حرکت رامنځته کړ او د دې حرکت هدف درې مشخص هدف لري. اول دا ده چې په افغانستان کې باید ولسواکي حاکمه شي، ځکه په افغانستان کې د زور او د نفي سیاست کار نه ورکوي او د زور او د نفي سیاست د داخلي جګړو د نظامونو د سقوط باعث ګرځېدلی دی او ګرځېږي. نو په دې خاطر باندې باید ولسواکۍ لپاره زمینه مساعده شي. دویم هدف دا دی چې دې لپاره چې ولسواکي حاکمه شي، افغانستان یو اساسي قانون ته ضرورت لري چې په هغې کې د ټولو افرادو د ښځو او نرو فردي، ټولنیز او سیاسي حقوق هلته باید خوندي وي، ځکه که قانون اساسي نه وي نو بیا د افرادو حقوق په یو ټولنه کې خوندي نه وي او بیا هلته د خودسرۍ انارشي رامنځته کېږي چې نن افغانستان د هغې سره مخامخ دی. دې دپاره چې موږ د افغانستان دپاره تګلاره ولرو، یو اساسي قانون ولرو، نو د افغانانو د ټولو جریانونو، ډلو او ګروپونو ترمنځ یو با مفهومه ډیالوګ او خبرو اترو ته ضرورت دی چې دغه باید په یو مسؤله ځای کې وي چې هغې کې ټول افغانان په آزاده توګه باندې خپل نظریات شریک کړي او بالاخره د افغانستان د راتلونکي لپاره تګلاره تعیین کړي چې افغانستان د یو بل داخلي جګړې نه بچ شي او په افغانستان کې دایمي ثبات رامنځته شي. نو په دې خاطر باندې د جمهوریت غوښتونکو حرکت به د افغانستان د ملي منافعو نه په ټولو ملي او بین المللي فورمونو کې دفاع کوي، خپل نظریات به د ولس سره شریکوي او د دې موخو لپاره به د مختلفو ملي او نړیوالو ادارو سره تماسونه نیسي، سیمینارونه به دایروي او بالاخره د افغانانو غږ به د ولسواکۍ لپاره اوچت ساتي.